بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست د تفسیر 18 درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورة بقره د 114 آیت نه تر 119 آیت پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى ندي نصاريان على شيء پر هیڅ شی باندې. وقالت النصارى او نصاريان ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پر هیڅ څه باندې. وهم حال دوی چې یتلون تلاوت کوي کتاب كذلك دا رقم قال الذين ويغ کسان چې لا يعلمون نه پوهیږي دوی دي مثل په مثل قولهم خبره دوی دي. فالله پس الله جل يحكم حکم کوي بینهم په منځ دوی دي یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پاغه څه کې چې کان ول دوی دي فيه پاغه کې اختلافون اختلاف کوي دوی دي. کله چې يهوديان خپل کتاب یعنی تورات به تلاوت کوي نو تورات کې راغلي چې دغه يهوديان دغه نصاریان دین پر حق نه ځکه چې دوی د عیسی علیه السلام ته د الله جل حضور وایي. او کله چې نصاریان نه خپل کتاب تورات کوي یعنی انجیل تلاوت کوي نو په انجیل کې راغلی چې دغه يهوديانو دین حق نه ځکه چې دوی د عیسی علیه السلام نه قابلوي او عزیر علیه السلام ته د الله جل حضور وایي. نو داسې یو بل به نصاریان به يهوديانو ته کفار ویلي او يهوديان به نصاریانو ته به کفار ویلي. كذلك قال الذين لا يعلمون او لا يعلمون څخه مراد مشرکان دي. نو مشرکانو به دغه دواړو ډلو ته کفار ویلي یعنی ویل چې زموږ دین پر حق ده. الله يحكم نو الله جل فرمایي چې الله جل دوی په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله کوي په هغه څه کې چې دوی اختلاف کوي. او اختلاف په دوه قسمه دی، یو په فروع کې بل په اصول کې. اصول هغه شی چې د دین اصل ده یا لکه د الله توحید فرایضو کې زکات کې مونځ کې همداسې نور فرایض شیان. او اصول کې چې څوک چې په اصول کې اختلاف کوي نو انسان کافریږي او په فروع کې چې اختلاف څوک کوي نو نه کافریږي لکه څنګه چې مذهب په یو شی کې اختلاف کړی. ومن ازلم او څوک د ظالمتر ممن د هغه چا نه چې منع کړي مساجد الله جوماتونه د الله جل انده چې یذکره یاد کړل شي فيها پاغه کې فيها اسمه پاغه کې نوم د هغه وسعه او کوشش کوي فی خرابها په خرابېدو د هغه اولئک دغه کسان ما کان نه دي لهم د دوی لپاره انده چې يدخلوها ننوځي دي هغه جومات الا مگر خائفین ویریدونکي لهم د دوی لپاره په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم او د دوی لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی. کله چې نصاریانو له یهودیانو سره جنګ وکړو نو دغه نصاریانو تورات کتاب وشکاوه او هغه ته اور واچوه او بیت المقدس ښار خراب کو او زیات جوماتونه خراب کړل او باندې کړل. نو الله جل فرمایي ان هر هغه څوک چې د الله جوماتونه خرابوي نو هغه په خرابېدو باندې کوشش کوي خرابوي او بندوي دا چې الله ذکر په کې یاد نشي نو دا ظالم ترینه کسان دي په دنیا کې. اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا. الله جل فرمایي دې په ځای چې دوی د جوماتونه خراب کړي دوی د جومات نه نوځي او ویریږي د الله څخه چې یعنې خپل ځان ته وایي چې موږ څنګه وکړای شو چې هغه ځای خراب کړو چې هغه کې د الله ذکر یادېږي د رب عبادت کړل کېږي. الله جل فرمایي هر هغه څوک چې دا کار کوي د دغه کسانو لپاره په دنیا کې رسوایي ده او په آخرت کې دوی لپاره لوی عذاب ورکول کېږي. ولله او د الله لپاره مشرق ته والمغرب او مغرب ده. فاینما پس هر طرف ته چې تولو مخ وګرځوئ تاسې فثم پس همغه طرف ته وجه الله طرف ته الله ده. ان الله بشک چې الله جل واسع پراخ ده علیم علم ده. هغه د کله فرمایل دي یعنی مشرق او مغرب دواړه د الله جل طرف ته دي. هر څوک چې د مشرق طرف ته او هر هغه څوک چې د مغرب طرف ته مونځ کوي. فإنما تولوا فثم وجه الله. دغه آیت کې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت لپاره خاص حکم شوی ده. کله چې څوک په سفر روان وي نو دا کس په سواري سپور وي د سواري چې هر طرف ته ځي همغه طرف ته قبله ده او د سفر په حالت کې قبله شرط نه ده. ابي تعالی فرمایي دي یعنی هر طرف ته چې تاسو مخ وګرځئ نو همغه طرف ته الله تعالی نو همغه طرف د الله د رحمت نظر د همغه طرف د الله طرف ده. ان الله واسع علیم او الله ذات علیم او دا
رحمت یا علم مهرباني زیات پراخ ده. وقالو اتخذ الله او وویلې وقالو او ویلې دوی اتخذ الله چې نیولی ده الله یو ولدن زوی سبحانه پاک د هغه بلکې له د هغه لپاره ما هغه څه چې فی السماوات په اسمانونو کې دي والارض په ځمکه کې کل ټول له د هغه لپاره قانتون فرمانبرداره دي. دغه یهودیانو الله ته د نسبت یهودیانو او نصارانو د الله ته د اولاد لوږدلو نسبت ورکړی و. نصارانو به عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلې او عیسیانو به نصارانو به عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلې او یهودیانو به عزیر علیه السلام ته د الله زوی به ویلې. نو الله وفرمیل چې الله دغه ټولو یعنې شرک څخه یعنې د اولاد لوږدلو څخه د شریک لوږدلو څخه پاک ده. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بلکې د الله لپاره هغه څه چې په ځمکه کې ده هغه څه چې په اسمانونو کې دي ټول د الله لپاره فرمانبرداره دي. بدیع السماوات نوی پیدا کوونکی د اسمانونو د والارض او د ځمکې. وإذا کله چې قضا اراده وکړي امر دی او کار فإنما پس بشک چې هغه یقول وایي کون چې شی یعنې موجود شه فیکون پس موجود کېږي. یعنې الله دونه غټ ځمکه او دونه غټ اسمان یې بې له واسطه پیدا کړی دی. نو الله ته خو د یو انسان د بې واسطه پیدا کولو دا زیات اسانه ده. یعنې یو انسان چې بې له واسطه پیدا کړي لکه مور بې له مور یا هم بې له پلار پیدا کړي نو دا خو الله ته زیات اسانه کار دی ځکه چې الله دونه غټ مخلوق لکه ځمکه او اسمان یې بې له واسطه پیدا کړي نو د انسان پیدا کول خو زیات اسانه ده الله ته. او کله چې الله د یو کار امر وکړي نو الله فقط هغه کار ته چې وشه نو هغه کار کېږي. وقال الذين اول هغه کسان چې لا يعلمون نه پوهېږي دي لا يكلمون الله ولې خبرې نه کوي له موږ سره الله ویهو او تأتینا او یا هم نه راځي موږ ته آیة نشانه كذلك دغه رقم قال الذين من هغه کسان چې من قبل مخکې له دوی څخه مثل په مثل قولهم خبره د دوی دي تشابهت مشابه شو قلوبهم زړونه د دوی دي قال په تحقیق سره بیان کړي آیتونه لقومها قوم ته یقین چې یقین لري دوی دي. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو دغه مشرکانو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رانهوړو. دوی ویل یعنې موږ په هغه وخته پورې محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو تر څو چې خپل الله موږ ته وایي چې تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ دا حق پیغمبر ده او یا هم د الله له طرف نه یو فرشته موږ ته راشي او موږ ته د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق بیان کړي. نو الله وفرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه کسان زړونه دغه کسانو غوندې شوي دي یعنې دوی زړونه په کفر کې دغه کسانو زړونه غوندې شوي دي چې د مخکې له دوی څخه او هغوی د هم همداسې خبرې کړ یعنې همداسې فرمایشي معجزې به وغوښتل. قد بینا الآیات لقوم یقینون الله جل وفرمایي مخکې له دې چې دوی فرمایشي معجزې ووایي نو الله محمد صلی الله علیه وسلم ته ښکاره دلایل ښکاره معجزې ورکړي ول چې د قرآن کریم د شق القمر یعنې د سپوږمۍ د ټوټې کول او همداسې نورې معجزې انه بېشکه چې موږ ارسلناک لېږلی یم ته بالحق پر حق باندې بشیرا بشارت ورکوونکی ونذیرا او ویرونکی ولا تسألو او سوال مه کوه او سوال نه کړل کېږي له تا څخه عن اصحاب الجحیم د صاحبانو د جهنم څخه ان ارسلناک بالحق بشیر و نذیر. الله جل وعلا ته وفرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ما په حق پیغمبر لېږلی یم ته پر حق پیغمبر یې چې جنتیانو ته هغه کسان چې نیک عملونه کوي په الله باندې ایمان راوړی ده نو دغه کسانو د جنت او د آخرتي نعمتونو بشارت ورکوي او هغه کسان چې کافران دي ګناهونه کوي دغه کسان د آخرتي د عذاب څخه ویروي. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او محمد صلی الله علیه وسلم له تا نه د جهنمونو په باره پوښتنه نه کړل کېږي یعنې تا وظیفه فقط همدومره ده چې ته خلکو ته د الله احکام ورسوې نور چې دوی دې نه قبلوي نو د هغه له وجې تا نه پوښتنه نه کړل کېږي.